مجاهد وروره د الله تعالی په خاطر باندې دغه جهادي سلسله د توپک او د واک او قدرت کومنداني او ولسوالي دغه شان یو څه د غرور او د تکبر نشه په سری کې پیدا کړي نو دغه شکل دی هم د سی جوړ کا چې خلک نه در سبیریږي مجبریتونه در اندازې غټوا مجبورونه در اندازې غټوا مکوړ کوړ ځا په بازار کې پر سړکانو باندې داسې رفتار کوله که عادي یو سړی چې روان حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام په احد کې وویل چې دغه توري حق به څوک ادا کړي یو صحابي را مخته سو نیک لور بل را مخته سو بل را مخته سو دغه د اسلام زمری شرالي دا توري د تور کړ چې د دې توري حق زاده کوم خو بیا چې داسې د کافرانو مخ ته روان دي سور دسمال تړلې دي داسې کوږ کوږ په پایلوچي باندې روان دي د الله پیغمبر ورته وایي وای ابو دجانه که دغه ځای نه وای د الله پاک دا تګ نه و خوښ یعنی دغه تکبر د دشمن په مقابل کې صحیح دی خو د مسلمان په مقابل کې مطلق دا کار نه دی په کار مجاهد لره او ګوره مجاهد وروره د ستړیاو د تکالیفو د زحماتو به احسان پر هیچا نه اچوي ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین که دې څه کړي دي د ځان دپاره دې کړي په ورځ د قیامت به ستا هغه مقام چې ماڼۍ به په اسمانو کې ستا د شهادت به هغه درجه چې د وینې سره چې ټوله ګناه ورژېږي ستا د شهادت به هغه درجه چې اویا کسان ته د ځان سره جنت ته بیایي دا مقامات چې الله درکوي دا تا ته ګټه راځي ده د خپل دغه عمل احسان پر مسلمانانو نه اچوي کوږ کوږ به نه ځې سمه زندګي به لرې د مسلمانانو سره نو کوشش وکړئ مجاهدینو چې دغسې حرکت ونیسي خدای نه کړدا چې بیا زموږ ته ظالمان جوړ شي او د ظلم په نتیجه کې بیا دغه په قربانیو ګټلی نظام دا هم بیا د لاسه ولاړ شي نو رفتار مو مجاهدینو ښه ارام رفتار داسې رفتار مه کوئ چې په هغه کې تکبر ښکارېږي حضرت عمر رضی الله عنه یو کس روان و چې ویلې دي داسې په فخر روان دي په قرار روان دي راویې ګرځوي دوره یې پر پورته کړه چې ولې داسې قرار روان یې مریض یې هغه ورته وایي یا مریض نه یم شابک ځه داسې رفتار مه کوئ دغسې تکبر معلومیږي د دې څخه یې بند کړي او علماء کرام ډېر احترام وکړي مشوره ځینې واخلي ګورې دا مسله د علماو ته معلومه ده پر عمراو باندې دا واجب ده چې درې قسمه مشاورین به ځان ته لري نظامي مجاهدین د علاقې سپین ږیري علماء کرام دا مشاورین د دې څخه مشوره اخیستل د هر مسؤل په شان کې دا د وجوب درجه لري مجاهد وروره د الله تعالی په خاطر باندې دغه جهادي سلسله د توپک او د واک او قدرت کومنداني او ولسوالي دغه شان یو څه د غرور او د تکبر نشه په سری کې پیدا کړي نو دغه شکل دی هم داسې جوړ کا چې خلک نه در سبیریږي مجبریتونه در اندازې غټوه مجلسونه در اندازې غټوه مکوړ کوړ ځا په بازار کې پر سړکانو باندې داسې رفتار کوله که عادي یو سړی چې روان حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام په احد کې وویل چې دغه توري حق به څوک ادا کړي یو صحابي را مخته سو نیک لور بل را مخته سو بل را مخته سو دغه د اسلام زمری شرالي دا توري د تور کړ چې د دې توري حق زاده کوم خو بیا چې داسې د کافرانو مخ ته روان دي سور دسمال تړلې دي داسې کوږ کوږ په پایلوچي باندې روان دي د الله پیغمبر ورته وایي وای ابو دجانه که دغه ځای نه وای د الله پاک دا تګ نه و خوښ یعنی دغه تکبر د دشمن په مقابل کې صحیح دی خو د مسلمان په مقابل کې مطلق دا کار نه دی په کار مجاهد لره او ګوره مجاهد وروره د ستړیاو د تکالیفو د زحماتو به احسان پر هیچا نه اچوي ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین که دې څه کړي دي د ځان دپاره دې کړي په ورځ د قیامت به ستا هغه مقام چې ماڼۍ به په اسمانو کې ستا د شهادت به هغه درجه چې د وینې سره چې ټوله ګناه ورژېږي ستا د شهادت به هغه درجه چې اویا کسان ته د ځان سره جنت ته بیایي دا مقامات چې الله درکوي دا تا ته ګټه راځي ده د خپل دغه عمل احسان پر مسلمانانو نه اچوي کوږ کوږ به نه ځې سمه زندګي به لرې د مسلمانانو سره نو کوشش وکړئ مجاهدینو چې دغسې حرکت ونیسي خدای نه کړدا چې بیا زموږ ته ظالمان جوړ شي او د ظلم په نتیجه کې بیا دغه په قربانیو ګټلی نظام دا هم بیا د لاسه ولاړ شي نو رفتار مو مجاهدینو
ښه آرام رفتار، داسې رفتار مه کوئ چې په هغه کې تکبر ښکارېږي. حضرت عمر رضی الله عنه یو کس روان و چې ویلې دي داسې په فخر روان دي، په قرار روان دي، راویې ګرځوئ، دوره یې په پورته کړه